کمی زنانې چې خپل کوچنیان په توشک باندې یمنوي دا د دې خپل کوچني سره ظلم کوي. هغه ظلم سره کوي چې بعد کې ازاله هم نشي کېدلی. یو خدا دی چې د دغه توشک سره په سوونو نه په زرګونو جراثیم د دې ماشوم بدن ته ځي، ځکه نه د دې د صفایي خیال ساتي او د په کچره کې پروت وي چې کوچنی وژاړېدي او له راواخلي. دویم د دې ماشوم تالو ورکږوي، د تالو یې ورکوږ کې غاښونه به کاږه وي. هغه غاښونه چې د انسان ښایست دي، د انسان ښکلا ده، دا به ټول سره کاږه واږي. نو بیا چې دی سیده کوي، دی خواري په کاږي، په لکونو روپۍ په راځي او کمزوري کېږي به هم. نو دغه مندو ته مولانا ذوالفقار نقشبندي صاحب رحمه الله هغه به دا فرمایله چې په یو بله طریقه یې یمنوي، یو داسې طریقه د یمنېدو د اختیاروي. په بازار کې ډېر داسې شیان راوتلي دي د ماشومانو د ساتیري دپاره چې هغه په یمنېږي، هغه دې استعمالوي، خو دغه توشک او دغه بوتل دې نه استعمالوي. دا د خپل ماشوم د خپل بچي سره ظلم کوي.